ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو سلامونه او ښې چارې خدای دې وکړي چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او ټول به راته روغ ټول خوشحاله به یاستئ د رڼا په لور ګرځئ مې زموږ همیشه د یوې روغتیایي موضوع په تړاو جوړوو له قدرمن ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو او تاسو سره د هغې موضوع په تړاو معلومات وړاندې کوو خوشبختانه زه ظاهر الله ظاهر بیا هم د یوې نوې موضوع سره ماشومانو ته د ځانګړو شیدو ورکولو په تړاو نن غواړو په خپرونه کې خبرې وکړو دا چې دغه شیدو څومره ګټې دي د ګټور دي د مور شیدې ماشوم ته او په کوم وختونو کې ورکولی شو کومې ګټې لري غواړو په نننۍ خپرونه کې د همدې په موضوع په تړاو له ډاکټر صاحب څخه بېلابېل معلومات واورو په خپرونه کې را سره ډاکټر صاحب شفیق الله بابر د ولایتي روغتون د تغذیې د برخې مسؤل میلمه دی چې دوی د کلونو راهیسې په ولایتي روغتون کې دنده لري او دغې موضوع په تړاو به زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته ډېر خورا او ګټور معلومات وړاندې کړي ډاکټر صاحب لومړی ستړي مو شي خپرونه ته په خیر راغلی خیر اوسئ تاسو هم ستړي مو شئ او زه ستاسو د راډیو د طریقه ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسي ډاکټر صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب ماشوم ته د ځانګړو شیدو ورکول څه ته ویل کېږي ځانګړې شیده همدا د مور شیدې دي چې موږ ماشومانو ته ورکوو او هر هغه ماشوم چې مور ولادت کوي څومره چې ژر کېږي باید ماشوم ته د مور شیده شروع شي چې دغه شیده ماشوم ته ډېرې ګټې رسوي هم مور ته ګټې رسوي او هم ماشوم ته یعنې دوه ډوله ګټې رسوي هم مور ته دي او ماشوم ته دي چې دغه شیده په لومړي قدم کې دغه موږ چې ورته ورګوي یا کولسټروم ورته ویل کېږي په طبي اصطلاح کې دغه ډېر مهم شیده دي په ځینې عامیانه ژبو کې ورته کڼ وایي چې دغه کې ځینې به انټي باډیګانې معافیتي سیستم د قویتوب دپاره ځینې انټي باډیګانې پکې دي چې هغه د ماشوم معافیتي سیستم تحریک کوي او قوي کوي چې د ځینو ډېرو ناروغیو مخه نیسي همدارنګه دغه شیده دي چې د مور کله ماشوم ته ورکوي د ماشوم کې د زیړي مخنیوی کوي ځکه هغه کولمې د ماشوم په دغه 9 میاشتو کې همدغسې بې فعالیته پاتې کله چې دا شیده ورکوو موږ د ماشوم په کولمو کې دغه د ماشوم کولمې په حرکت راودي او دغه کولمې خپل فعالیت شروع کوي او دغلته چې کوم هغه مواد چې په دې کولمو کې پاتې دي هغه بیرون ته چې کوي اطراح کوي نو د مور شیده چې د ماشوم دپاره هم ډېرې ګټې لري که په دې باندې یو ورځ خبرې وشي هم دا به پوره نه شي ځکه همدا د مور شیده دي چې دغه ماشوم چې نړۍ ته راغلی دی د دې دپاره هر څه پوره کوي او د شپږو میاشتو پورې دا یو کامله غذا ده په دې شپږو میاشتو کې ماشوم بدون د کوم ناروغۍ نه چې ډاکټر ورته کومه دوا توصیه کوي هیڅ نور شیانو ته ضرورت نه پیدا کوي دا هم اوبه لري هم خواږه لري هم نور غذایي هغه مایکرونیوټرنټونه او هغه مهم مواد لري په خپل ترکیب کې چې د ماشوم د هغه نشونما دپاره ډېر مؤثر دي ډاکټر صاحب قدرمن بابر د زیږون وروسته ماشوم ته د مور شیدو ورکولو په تړاو ستاسې نظر څه دی چې کله ماشوم وزېږېږي له هغې وروسته د مور شیدو ورکول څومره خواړه اړین او اهم خبره ده همدغه مهم خبره د همدغه ځای نه شروع کېږي چې موږ څه وخت ماشوم ته شیده شروع کړو اکثره ځایونو کې 2 ورځې 3 ورځې پورې نه ورکوي خو طبابت وایي چې څنګه ماشوم تولد شو او قابلې هر څوک چې هغه مور سره کومک کوونکي هلته و ماشوم یې پاک وچې کړو د واره په 2م قدم کې څه دي د مور تیته اچول دي د واره ورته باید مور ته شیده پوره شي دغلته څه کېږي یو خانه ماشوم څه کېږي د واره د مور تی اخلي شیده چې واغستل دلته د ماشوم هغه اولني شیده چې دی ماشوم ته راځي او د ماشوم هغه غذایي رژیم چې کېږي تقویه کېږي او د بل خانه په همدغه وخت کې مور دغسې یو رواني مشکلات او چې مور دغه 9 میاشتې دی ماشوم دپاره صبر کړی او چې زما ماشوم به څنګه مړ به ژوندی به زېږېږي مړ به ژوند زېږېږي کوم ناروغي به نه لري سالم به وي څه رقم به وي د هغې هغه تشویش او سوچ او فکر د منځه ځي
ځکه د 9 میاشتو محصول په غېږ کې څنګه کېږي لاس ته ورځي او په غېږ کې ورځيږي نو په همدغه وخت کې د مور لپاره به ځینې ګټې دي چې هغه شروع کېږي چې د مور وینه ودرېږي د مور دردونه کمیږي د مور کې شوده راځي نو دغه ټوله پروسه دغه ځای نه شروع کېږي خو دلته مهم همدغه وخت دی چې دا څه وخت شروع شي څومره چې ژر شروع شي دا د ماشوم او د مور لپاره څنګه د ګټوره ده دلته چې زمونږ دغه ماشوم ته چې میندې شوده ورکوي او صحیح شوده نه اخلي او بیا د مور شوده نه روي همدغه هلته مشکلات شي دي دغه شروع په خپل وخت باندې صحیح صورت ونه نیسي یعنې 3 ورځې څوک وروسته شوده ورکوي یا څوک یو ورځ وروسته ورکوي نو دلته چې شی پیدا کېږي هغه نورمال میکانیزم د شیدو د تولید ښه صورت نه نیسي نو څنګه چې ماشوم پیدا شو دویم قدم کې چې ماشوم وچ شو پاک شو په دویم قدم کې د مور شوده دي چې ورته شروع شي او ماشوم ته واچل شي تر څو مور هغه رواني مشکلات د منځ لاړ شي د هغې هغه خوندېځی نه ودرېږي د هغې هغه دردونه په قرار شي په هغه کې د شیدو تحریک او هغه میکانیزمونه چې شیدو تولیدوي هغه شروع شي نو دغه به یو نورمال حالت او په دې کې به مور او ماشوم دواړو ته شي ګټي ډاکټر صاحب محترم ډیره مننه ډاکټر صاحب د شیدو ورکول پر مهال باید میندې کوم ټکو ته پاملرنه وکړي کوم څه مراقبت کوي کوم لارښوونې دي چې کله یو مور ماشوم ته شیدو ورکوي پر مهال باید څه وکړي څه لازم دي کوم لارښوونې شته کوم هدایتونه شته چې هغه باید مور تر سره کړي تر څو ماشوم ته په ارامه توګه شیدې ورکړي دلته باید مور زموږ میندې خو زموږ په ټولنه کې میندې د کور ډېر کارونه مشکلات سره مخامخ دي او ټول هغه مسؤلیتونه مور ته متوجه دي نو مور باید څه وخت چې ټول کورنۍ ته زما د پیغام دی چې کله هغه میندې چې شوده ورکوونکي دي هغه میندې چې حامله دي دوی ته باید خاصه توجه وکړي دوی ته باید وخت ورکړي او هغه کارونه چې دوی په دغه وخت کې کوي دوی نه ډېر ضرورت دی ته چې خپل ماشوم ته توجه وکړي یو مور شوده ورکوونکي د باید تاسو هغه کارونه چې مور سر ته رسي هغه باید یو بل څوک سر ته ورسي او دې ته وخت ورکړي چې خپل ماشوم ته په خپل وخت باندې شي وکړي شیدې ورکړي او د مور نور رواني حالتونه باید چک شي چې دا غینه شي کارونه دغه ذهنیت برابر شي او نور کارونه ځان وزګار کړي او په ښه آرام او نورمال حالت کې کینی او ټول سوچ فکر دې ته شي چې زه یو خپل ماشوم ته شوده ورکوم هغه سره مینه وکړي هغه صحیح په غېږ کې واچي هغه صحیح ونیسي د هغې هغه تماس او وضعیت چې په شوده ورکولو کې ډېر مهم دی هغه باید په نظر کې ونیسي خپل ماشوم باید په صحیح ډول ته واچي او هغه سره خبرې وکړي هغه سره لوبي وکړي ترڅو هغه ماشوم خو مستحکم او صحیح ونیسي په غېږ کې او هغه د شیدو رودل څنګه کې شروع کړي که چېرته یو ماشوم میندې راځي چې موږ خپل ماشوم ته شیدو ورکوو خو ماشوم نه مړېږي ماشوم جاړي نو دلته څه شي په شیدو ورکولو کې وضعیت او تماس چې وضعیت څه ته وایي چې څنګه موږ دا ماشوم ته واچو یو څو خبرې پکې دي چې مستقیم واچل شي مستحکم ونیول شي او هغې ته د مور د تی طرف ته مخې مور باید هغې ته مخ ادا کړی د تی څومره برخه باید په خوله کې ونیسي سینه باید څنګه واخلي څنګه یې وروي دغه ټول شیونه دي چې په دې وضعیت او تماس کې شی دي شامل دي که چېرته په دې کې نقص موجود وي نو ماشوم په صحیح ډول ته نشي اخیستی هم مور په عذابوي او په ماشوم ته شوده نه راځي بل مور چې شوده ورکوي باید هغه ارامه ناسته نور تشویشونه باید نه که چېرته نور تشویشونه ولري کار به مې څنګه شي بل کار به مې څنګه شي دلته یو رواني مشکل پیدا کېږي د رواني مشکل سره څه کېږي په دماغ کې 2 هورمونونه دي چې اوکسیټوسین دی او بل پرولاکټین دی چې یو شوده تنبیه کوي چې قناعتونه د مور د ماشوم خولې ته لاړ شي او بل چې شوده جوړونکي چې شوده جوړي نو کله چې مور په ذهني ډول نارامه او روحي مشکلات ولري نور تشویشونه ولري دغه 2 هورمونونو افراز صحیح صورت نه نیسي چې دا صحیح صورت ونه د ماشوم د قناعتون ماشوم خولې ته شوده نیسي او هم د شودو تولید صورت نه نیسي نو مور باید څنګه د کورنۍ د خوا باید هغه حمایت د هغې وشي هغه باید ښه ارامه شي او هغه دې ته وخت ورکړي چې خپل ماشوم ته په خپل وختونو کې شوده ورکړي ډاکټر صاحب قدرمن کله داسې خبرې کېږي چې میندې د شیدو ورکولو کې ستونزې لري داسې کومې ستونزې شته چې میندې لري په شیدو ورکولو کې کوم ستونزه پیدا کېدلی شي میندو لپاره که نه دلته ډېرې ستونزې دي دا مخکې ما یادولې چې یوه غټه ستونزه سره د مور رواني حالت بلکل چې هغه د کور کارونو جنجالونو د دې سره مخامخ دغه شیان باید د منځه یوړل شي بل کورنۍ د دې حمایت وکړي
چې دا یو مور دا په دې داسې وپېژني چې مور یو مور چې شوده ورکوي دا کوم حقونه لري دوی ته موږ څنګه غذا ورکو دا باید څنګه موږ تشویق کړو د خپل ماشوم ته شوده ورکړي دې ته موږ وخت باید ورکو چې دا خپل ماشوم پالنه وکړي دغه ډېر مهم دی د کورنۍ ملاتړ څنګه دی ډېر مهم هم د خاوند هم د کور د نورو غړو چې هغه د کور واکې په لاس کې لري لکه خواښې شو خسر خو بیچاره خو دومره نه خو دا خواښیانې ځینې چې دي نو هغوی باید د دې ډېر ملاتړ وکړي ځکه دا مور چې دا دې ته دوه کارونه چې یو د خپل ځان صحت چې ځان روغ وساتي او بل د ماشوم ور په غاړه دی چې د هغې ته څنګه شوده ورکړي هغې صحت هم په مور پسې څنګه دی تړلی دی نو دوی ته باید وخت ورکړ شي تر څو د رواني نظر نه دا باید نورماله وي کله چې د رواني نظر نه دا نورماله شو دغه میکانیزم چې د شیدو جوړولو دی چې د دوه هورمونونو اثر ته رسوي دا په ښه ډول صورت نیسي په کافي ډول په مور کې شوده څنګه کې پیدا کېږي بل چې مور وایي چې زما کې شوده نشته یا کېدای شي چې دا وضعیت د ماشوم ته اچول او تماس چې څنګه دا ته ورکړي په دغه کې به نقصان موجود دي که دغه نقصانونه موجود دي نو دا باید په میاشت کې یو ځل باید د ماشوم کلینیک ته وړل شي هلته قابلې شته ډاکټران شته د تغذیه نرسان شته هغو ته باید ویل شي چې زما شوده مې شته خو ماشوم نه مړېږي ماشوم جاړي ما خوږوي نو هغه به هغوی دوی بیا هلته بیل ځای موږ لرو چې په هغې کې مور ته د بریسټ فیډینګ کارنر ورته ویو چې د بریسټ فیډینګ دپاره یو دوه چوکۍ چل شوي دي درې چې یو د مور دپاره ده یو هغه د پیوز دپاره څوک اوسه د کور نه راځي یو د هلته چې کومه هیلث ایجوکیټره ده یا کانسلره ده چې د شیدو په هکله باندې مور ته مشورې او معلومات ورکوي هغه ورسره کینی دې ته وایي چې ته د ماشوم شیدو ته واچوه چې اول ګوري چې دلته کوم ستونزې شته که نه که کومې ستونزې په دې وضعیت کې او تماس کې کومه ستونزه موجوده وه نو دغلته ورته څنګه کوي حلوي زیاتې ستونزې همدلته موجودې دي نورې ستونزې شته هغه ستونزې دي چې هغه ماشوم میندې چې هغه لومړی ځل ماشوم تولد کوي هغه یو خود شي دغه نوې دي په حالت ته ور داخل شوي دوی نه پوهېږي چې دا عمل څنګه وي بیا چې ماشوم پیدا شي دا څه رقم دا یو نوې لکه په یو پروګرام کې څوک ور داخل شي او هلته یو ځای ته څوک لاړ شي او نابلده په دې دهلیز کې روان وي پته نه چې دا اتاق به چېرته بالکل نو دغه د اولباري میندې چې دي دا همدغه شان دي نه د ماشوم په تړلو پوهېږي نه څنګه شوده ورکول هم نه پېژني چې دا څنګه یې زه ورکړم نو دلته باید دې اوسه کار وشي ځینې میندې بیا د نیپال یا د ټیپ په څوکه کې نقصانونه لري چې هغه ننوتي او یا شي ډیر دغه ځینو کې دغه ډیر لوی چې ماشوم خوله کې نشي نیولی نو ګوري چې هلته کانسلر زموږ ګوري چې دې کې خو مشکل نشته که چېرته مشکل د هغې په هکله باندې مشورې ورکول کېږي تخنیک ورته ښودل کېږي چې دا باید څنګه خپل تعین څوکې څنګه کړي نری کړي او یا شی کړي راوباسي نو هغه طریقې ورته ورښودل کېږي دغه طریقې چې وشولې د دې نه علاوه که کوم مشکل موجود و که هغه دوی نشو حل کولی بیا هغه مربوطه هغه نسایي ولادي ډاکټر ته لیږي چې مثلا څوکه چاودلې ده یا هلته زخمونه موجود دي یا هلته کومه ناروغي موجود ده یا په کانجنټل ډول تعینه داسې دي چې هغه نورمال حالت نه لري نو بیا هلته لیږل کېږي یا د مور یو ماشوم پیدا شوی دی په کلي کې پیدا شوی هلته د مور څه چا مرسته نه ده کړې هلته دا شوده د مور په تي کې پاتې شوي دي یو دانه یې جوړه کړې ده قناعتونه پړسېدلي دي او دردناک شوي دي تبه پیدا شوې ده هغه ګوري که هغه حالت وګوري هم هغه ډاکټر ته معرفي کوي او هلته دغه مشکلات ول څنګه کوي حلوي دغه غټ مشکلات دي چې په میندو کې وایي چې موږ کې شوده نشته دی موږ شوده نشو تولیدولی زموږ ماشوم تی نروي نو دغه اولنی مشکلات دي هر کله چې وایي موږ وایو چې یو مور په یو کلینیک اول خو باید په کور کې تولد ماشوم تولد نشي کلینیکونو ته مراجعه وکړي په کلینیکونو کې چې کله ماشوم تولد کېږي باید شپږ ساعته دپاره د ماشوم او مور په دې کلینیک کې څنګه شي پاتې شي تر څو د مور ځینې ناروغۍ لوړ فشار د فشار ټیټوالی شاک دغه حالتونه نور سپسس دا شیونه او همدارنګه د ماشوم د تی رودل
د بریسټ فیډینګ دا حالتونه په نظر کې نیول کېږي په دې 6 ساعتو کې دا ټول شی نه حلیږي نو دلته باید موږ د ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې تاسو چې کله یو ماشوم مور شبخانه ته وړئ د تولد په خاطر باندې چې ماشوم تولد شي نو تاسو باید د 6 ساعتو پورې په دې شبخانه کې یا کلینیک کې پاتې شئ د واره مزه چې موټر مو ته ودرولې او د واره ماشوم راواخلئ یو ځای تر څو 6 ساعته دا ماشوم هم تیر کړي او دا مور هم تیر کړي کم اختلاطات او د ولادت اختلاطات نور مشکلات ماشوم ته د تیرودل ماشوم کې ځینې نور ناروغي پیدا کېدل یخېدل ګرمېدل دا ټول په دې کې څېړل کېږي ورسته د 6 ساعتو نه چې تاسو کور ته لاړ شئ نو دا به یو نورمال حالت او که چېرته په دې 6 ساعتو کې دغه مشکلات موجود دي دا به حل شي تاسو به مشورې درکړل شي او بیا به تاسو کور ته څنګه شئ لاړ شئ نو دا به یو نورمال حالت ستاسو ماشوم او ستاسو مور به څنګه د ځینو ډېرو مشکلاتو نه څنګه شي وساتل شي بالکل ډاکټر صاحب قدرمن ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ د زلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو تاسو هم دا شی موږ په زلا ټلویزیون ګوري او اوري مو چې د خبرونه باس موضوع مو د ماشوم ته ځانګړي شو د ورکول خوشبختانه د کونړ ولایت د ولایت روغتون د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر صاحب بابر زموږ بل نه منل پروانه خبرونه کې به دوی بیلابل ډاکټر تاسو په خپل خبرو کې یاد عام کړی چې په کلیوالي زیګوندونه یا چې په ګلور پروتو سیمو کې کم زیګون کېږي الته یو چې دایا ورته ویل کې کلیوالي خزي هغه د زیګون ورکي هغه په دې مسایلو نه پوهیږي دا تاسو څه یاد کړه خو بیا هم واړو تاسو خبر موضوع ورنوتی وي دغه څومره لوی زیان دی چې موږ وړیا ډول روغتونونو کې زیګون کېږي قابلګان لرو متخصصین ډاکټران لرو په لور پروتو سیمو چې الته ځینې کلیوالي خزي چې دایا ورته ویل کېږي چې زیګون ورکي هغه په دې مسایلو نه پوهیږي چې شودو څومره ګټې لري یا زیګون کوم خطرونه لري دغه څومره یو بد فایده څومره یو ناوړه کار دی دغه دا چې زمونږ وطن څو لسیزو کې ټول د جګړو سره مخامخ ځینې لرې پرتې سیمې وي چې خلکو نشو کولی کلینیکونو ته مراجعه وکړي خوشبختانه چې وضع ښه شوې د جګړې د منځه تللي د امارت په راتلو سره په کونړ کې خو داسې ځای نشته چې هلته اوس سب سنټر کې غټ بي سي کلینیک نه نو سب سنټر شته بل خلکو ته ښځو ته ټولو ته هیلت ایجوکیشنونه هغه د کلیوالي پوستې هیلت پوستې جوړې شوي دي چې په دې کې د ولادت په حق باندې او ځینې نورو ناروغیو په حق باندې ټریننګونه ورکړل شوي دي تر څو هغوی هلته ولادت ورکړي او دغه میندو ته ښه لاسرسی وکړي خو بیا هم موږ په دې کې کورنۍ ډېرې دغه دي یعنې کلینیک بیا هم تر څنګ په کور کې بیا ولادت ورکړی موږ د کورنیو ته یا د هیوادوالو ته ویو چې دغه موږ چې درته ویو چې تاسو د ماشوم باید مور باید ماشوم په کلینیک کې راوړي دلته ډېرې پیدې دي او هغه پیدې ټولې تاسو ته متوجه دي دې کې د دولت او یا د امارت او یا د شفاخانې کوم دغه نشته دغه ستاسو په خاطر دا کلینیکونه جوړ شوي دي تر څو ستاسو ماشوم او ستاسو مور سالمه او یو ښه ولادت ورکړي یو ښه ماشوم او روغ ماشوم درته وزېږي او مور ته مشکل پیدا نشي او تاسو دا چې په کورونو کې زیږېږي یو لوی نقصان شی دی چې یو ناروغ میکروب دی چې تیتانوس په نوم باندې دی اکثره مریضان چې په کور کې ولادتونه کړي په منتنو شیانو باندې نوم ورته کټ کړی په منتنو چاړو باندې بیا چې راځي دغه تیتانوس میکروب یې اخیستی بیا هغه ماشوم سره موږ کومک هم نشو کولی هغه د مرګ چانس یې څنګه 100% د مرګ چانس لري بل مور هلته ولادت کړی د مور ته ځینې ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه په چټلو شیانو باندې په چټلو ځایونو کې هغه کوم وسایل چې استعمال کړي دي هغه چټل دي کوم دغه رخت یا ټوټې چې مور استعمال کړي دي هغه چټلي بل هغه ته مشورو او د دې شی نو وروسته پاتې د شودو ورکولو طریقو نه وروسته پاتې کېږي نو ټول نقصانونه میندو ته څنګه دي متوجه دي نو باید د ټول هیوادوال باید په هر ځای کې کلینیکونه شته دي تاسو باید چې یو مور ولادت کوي د دې لپاره باید یو ځانګړې کڅوړه ولرئ یعنی مور باید یو خزانه واچوي په دې کې که 10 روپۍ په میاشت کې دا واچي نو دومره پیسې په دې کې جمع کېږي چې د کلینیک پورې هغه د موټر د تګ خرچه شي کېږي برداشت کولی شي نو دوی لپاره دا ماشوم چې راځي مخکې نه دې ته باید تاسو یو څه تدابیر ونیسئ چې دا ماشوم پیدا کېږي باید موږ کلینیک ته لاړ شو دې لپاره یو ذخیره پیسې ولرو که نور خو هر څه فري دي خو چې دا تاسو هلته راځئ
نو دغه موټر راتګ او تګ درمانه څنګه دی د لپاره تاسو باید آمادګي ولرئ که شپه ورځ اوس ماشاءالله وګورئ که دغه هندي رکشې راوتی د پارځه کې ولاړ بالکل چې دغه دویم کور دریم کور کې خوشته دی دواره متومات هغه ځای ته رسي موټر هم ډېری شي او موټر مخکې به د کلینه یو گاډي راته او د ورځ په یو ټیم کې براته چې هغه په ټیم به تیر شو بیا بنو کنه اوس خو پارځه کې شته د کلینیکونه هم شته دی هر څه شته دی نو تاسو بل خپلوان په نږدې ځایونو کې پوه شوي چې دا ماشوم ته لږ وخت پاتې دی دا ځینې میندې چې وخت په تیر شوی دی دوی خو تجربه لري که نه نو دوی باید مخکې د مخکې نه دې ته آمادګي ونیسي چې موږ خپل دا مور موږ څه وخت بوځو بل مور ته یو تلویزیوني معاینه وکړي دا تلویزیوني معاینې داسې نه دي چې موږ ته نر او ښځه معلوموي دا معلوم شي چې دا ماشوم چې د مور په دې بطن کې یا په دې ګېډه کې دی دا څه رقم دی دا نورمال دی دا غیر نورمال دی دا 2 ماشومان دي دا 3 ماشومان دي څو دي بله بله او بس بیا چې دلته راشي ماشومان یا غیر نورمال یا مړی مور په بطن کې مړی بیا وایي چې دا زموږ ماشوم خو تاسو مخکې موږ ته ولنه ویل چې دا ژوندی دی که مړ دی نو دلته مشکلات پیدا کېږي نو تاسو راشئ یو ښځینه ډاکټرې ته دا کلینیک ته دا مور میاشت په میاشت بوځئ که نه مور ته کتابچه جوړه کړئ ځینې واکسینونه دي چې د مور ته کېږي تر څو وروسته د ځینو ناروغیو هغه تیتانوس په نوم باندې میکروب دغه واکسینونه دي مور ته باید وشي د هغې مخه ونیول شي هلته تاسو ته ځینې د مور معاینه شي چې کم خونه نه ده زموږ افغانان ښځې خو ټولې چې وګوري کم خونه بیا چې ولادت کوي یا منډې او رامنډې وایي وینه کمه ده والا وینه ورته پیدا کوي او چا ته زنګ ووهئ نو تاسو باید مخکې د مخکې نه د دې دپاره یو پروګرام ولرئ دا مور ډاکټر ته بوځئ کلینیک ته یې بوځئ د هغې وینه معاینه شي هغې ته د کم خونۍ دوا ورکړل شي نور څه مشکل دا مور لري ماشوم وضعیت وکتل شي چې د مور په بطن کې دا ماشوم څنګه نشونما کوي هلته څنګه دی سوی تغذیه باندې خو اخته نه دی که په سوی تغذیه اخته مور ته زر سپارښتنه کېږي چې مور باید د کومو غذاګانو استفاده وکړي ماشوم خو کوم ابنارمالیټي نه لري یعنی کانجنټال یا پیدایشي کوم ستونزې خو نه لري نو دا ټول په نظر کې ونیول شي خو متاسفانه چې زیات خلک دي چې دغه شیان په نظر کې نه بیا وروسته کړيږي او زوريږي وایي چې موږ نو خبر او موږ څنګه خبر نو څنګه نو دغه ټول خبرې باید په نظر کې ونیول شي ترڅو مور او ماشوم سالم او صحیح ولادت وکړي او د یو نورمال ماشوم نړۍ ته راوړي او ترڅو په آینده کې د دې هیواد لپاره ښه خدمت وکړي او د خدمت جوګه شي ډاکټر صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب زموږ درانه لیدونکي او اورېدونکي به دا شی به وایي چې کله دا پوښتنه وشي چې کله کله ماشوم ناروغه وي د هغې په حال موږ کولی شو د ورته ورکړو که نه ځکه ډېری میندې وایي زما ماشوم ناروغه دی شوده نشم ورکولی یا نه ورکوم آیا ماشوم چې کله ناروغه وي مور کولی شي شوده ورته ورکړي دا مهمه پوښتنه ده اکثره چې راځي میندې راځي اوس هم موږ سره بستر دي بله بله تېره څو ورځې مخکې یو مور راغلې وه چې وایي موږ ته کور کې وایي چې ماشوم مریض دی ته به خوراک نه کوې زه چای ډوډۍ خورم او نور خوراک نه کوم نو مهمه خبره دا ده هر هغه څه چې دا مور د ماشوم دپاره یو فابریکې په شکل ده یعنې شوده دا تولید د قید په دې په وجود کې جوړیږي تولیدوي که دا مور چې ونه خوري د فابریکې دپاره خام مواد نه هغه تولید کوي نه کوي که نو د مور ته باید کله چې ماشوم مریض شي مور ته باید په دغه وخت کې موږ ډېر خواړه ورکړو مور ته باید په دې وخت کې ډېر توجه وکړو ځکه چې ماشوم په مرض باندې اخته شوی دی باید هغه وږی پاتې نه شي یو خانه ناروغي موجود ده یو خانه بې اشتهایي موجود ده یو خانه چې د مور شودم نه وي نو دا ټول سره یو ځای کېږي او د ماشوم باندې یو ډېر منفي تاثیرات اچوي نو کله چې ماشوم مریض کېږي باید مور ته موږ ډېر خواړه ورکړو هر شی چې مثلا هغه شی نه چې ډېر ته دی او دغه لري مرچ ونه خوري او پیاز ونه خوري دغه شی نه دی نه خوري خو نور خو مای دی وخوري شوروا دی وخوري شوده دی وخوري ماسته دی هر شی دی وخوري چې تر څو د دې شوده زیات شي او خپل ماشوم څنګه کې خطا غذا کې بل په ماشومانو کې کله چې ماشوم مریضيږي باید موږ ډېر غذایي رژیم دا خکو د ناروغي په څنګ کې د دوايانو د غذایي رژیم موږ څنګه کو خکو هغه غذاګانې چې ښه انرژي تولیدوي باید ماشوم ته موږ څنګه ورکو هغه ماشومان چې هغه د شپږ میاشتو نه پورته عمر لري او غذا باندې څه شوي عادت شوي نو هغې ته باید موږ ښه غذا ورکو تر څو د معافیتي سیستم د دې تنبیه شي او د دې ناروغۍ په مقابل کې په ښه ډول باندې مجادله وکړي تر څو هغه ناروغي په اسانۍ سره یو خوا د دوا په واسطه او یو خوا د معافیتي سیستم د لوړولو په واسطه دا ناروغي موږ څنګه کو
د منځه ویسو. نو دلته زمونږ خلک څه کوي منفي اړخ ته ځي دا چې موږ دا قوي کو هغه څه کوو نور ضعیفه کوو. باید موږ دلته کله چې ماشوم مریضيږي مور او ماشوم دواړه د لپاره ښه غذا تهیا کو او هغه ته ورکړو تر څو چې شي هغه وخوري او دغه ناروغي نه زر تر زر شي خش. نو زیات باندې راځي ان زه د سمو اند مال دي چې ورزيدلې دي ولا ورزيدلې وې زه خدا یو په تکیږي چې ډوړې خورمنو په چې ډوړې کې لازمنګ چې په دې زمنګ وطن کې ډیر رواج شي چې همدا چې دې او ډوړې ده. نو دغه میاندو ته دا مخامخ کړي زمنګ په هیواد کې خوراک چیرته دی هغه لک لوبیا او چې هم تاسو باندې کوي او چې نو وګرځیدل وګرځیدل سارته وګرځیدل فشار علي وی ګوري فشار ټټ نه بل چې نه وي یو هفته مې کېږي چې ډوړې ولی خوري دا ماشوم چې مریض شوی په مې دا شروع کړی دی او زه دا خورم. نو بیا موږ په یوازو تر وخت چې دغه څه باندې کوي دا ټول مسله چې اوس خبره وکړي دا مو ته تشریح کړه چې تاسو باید د تخغ غذا ورکړي تر څو دا ماشوم تغذیه کوي. کدا خغ غذا ونه خوري خو دا ماشوم به څه وخوري دلته شوده کمیږي چې شوده کم شو هغه یو خانه مریض دی چې نه خوري بل خانه د مور پتی کې شوده نه شي وی خوري نو ماشوم دی ورور چې کې خرابېږي او شدید حالت ته چې کېږي. ډاکټر صاحب ډیره مننه قدرمن. ډاکټر صاحب بازاري شودو په اړه خبرې کوو څنګه ورته د پیډر په توان خبرې کوو بازاري شوده ورکول څومره ضرر تمامېدلی شي او پیډر هم ډیره وخت موږ مخکې په دې خبرونه کې بحث کړو زما یادېږي چې اته ځینې بس د چا هغه نشکل ځینې اته چې قابلګانې هم دوی موږ لیدلې دي په کورونو کې خپل خپلوانو کې چې دوی هم دغه پیډر استفاده کوي یعنې دا یو ډول په اصطلاح په عامه اصطلاح یو سټایل غوندې ګڼي. نو بازاري شوده فوډر څومره ضرر دي او پیډر څومره ضرر دي لکه څنګه چې نور دغه موزر شیان چې د ماشوم د پاره په دغه عمرونو کې هم دغه بازاري شوده پیډرونه دي دغه پیډر دومره موزر شی دی لکه یو منتن شیان راواله او په یو شي کې واچو ماشوم له په خله کې ورکینو دا عمره موزر دی ځکه ځان له دې دغه پلاستیکي برخه چې دا یعنی د ځینې ساده څېړنو ښودلې دي چې دا په آینده کې د معدې او د نورو کولمو د دې شیانو د سرطان سبب کیږي دا چې ماشوم روي د دې نه ځینې ذرات زی او په کولمو په دې ځینو کې به چې کېږي په ځای کېږي مشکل پیدا بل خانه دا مې دغه نور چوشکونه دي لري وچ چوشکونه دای ورکړي دي دا یو درس مې ورکاو په یو انسټیټیوټ کې هغه کې د غاښونو ابنارمالیټین راغلي وي بله او هغه ماشومان چې ګوتې روي یا چوشکونه ورکوي دا ماشومان به د غاښونه به کاغه وګرځي دغه ضررونه بل خانه انرژي ضایع کوي دا جبه چې خوځيږي شونډه خوځيږي دا خاص نه خوځي دلته انرژي ضایع کیږي مې ته چیرې بل خانه ماشوم دی دومره غذا نه اخلي او دغه ته بیزه انرژي ته ضایع کی نو د دې په هغه تغذیه حالت باندې بد اغیزه بل خانه میکروبونه دي چې د همدې سره تاسو خو زموږ ټول نه لري دا خارج نه دی چلته مچ نشته بل شي نشته دلته دوړي ګردونه مچان دا څه شي چې دی راځي په دا چوشک کې دي او به دا وخت مور خو اکشن حفظ الصحه نه دخل ټول مند هو دغه نه دي تعلیم یو توکل په خدای هو نور راوي خدي او تاسو کدا پیډرونه لري شپخانه ته موږ ډیر بند کړي کوشش زموږ دا چې د شینو په مقابل کې مجادله وکړو د مخه ونیس دا یو رقم وی چې د قتل ورته نشي چې دا اوس پیډر دی او بل یو شی دی دغه چټلی کنه نو دا هم تاسو راوخلي زیات ناروغي چې ماشومان ته پیدا کیږي یو غټ سبب هم دا پودري شوده او چې دي هم دا چوشکونه دي چې مېند استعمال یاغه ماشومان چې په حسالات باندې اخته دي او زیات پیسې د دې په همدغه حسالات په دوايانو په شینو زی هغه همدغه د پودري شوده دي او همدا چوشکونه دي چې خپل ماشومان ته د دې نه چې کوي استفاده ترڅو په روسیو کې پیغام سپارښتنه زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته د عالم مور او ماشوم دواړو لپاره څه مهم دي او پیغام مو په روسیو کې زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته خويندې مې د بمداشي بس زموږ رادیو زموږ ټلویزیون باوري او غواړي چې ډاکټر صاحب روسیه پیغام موري پیغام به څه ډیر مهم دی اوریدونکو لپاره د مېندو لپاره په خاص ډول باندې نو زما مېندو او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی د کور هغه خلک چې د کور هغه واک په لاس کې لري
هغه خواخې که خسري کار څوک د کور چې مشر غړی هغه میندې چې حامله دي شوده ورکوونکي دي ماشومان دي دیو ته خاصه توجه وکړئ دیو ډېرې انرژۍ ته ضرورت لري او دغه ستاسو په ملاتړ باندې کېږي چې تاسو د یو ښه ماشوم دغه میندو ته توجه وکړئ او یو ښه ماشوم ستاسو کورنۍ ته وزیږئ او بل دیو سره کومک وکړئ چې په هغه وختونو کې چې دوی خپل ماشوم ته وخت ورکړي چې خپل ماشوم ته شوده ورکړي ښه تغذیوي حالت ورته یو ښه مناسب رژیمونه ورته وټاکئ وخت په وخت شاید روغتونونو ته بوځئ چې دا واکسین حالات د هغې نور د کمخونۍ حالتونه دا ټول په نظر کې ونیسئ تر څو مور او ماشوم دواړه د دې حالتونو نه ووځي بل دغه پیسې او شیان چې تاسو په دې پوډري شیدو باندې او چوشکونو په دې شیانو ورکوئ هغه ذخیره کوئ مور له په ښه غذا واخلئ هغې له په ښه کالي واخلئ هغې له په ښه میوه او شیان راوړئ او د دې په ځای چې شوده په واخلئ مور له په ښه غذا ورکوئ اوس مې یو ماشوم خارجه و چې راته ویل شوده راته ولیک هغې ته مې ویلې چې خورې ته خپل شوده ستا د شودو نه ښه شوده نشته ته په دې باندې ځان له شی واخله او بیا ته خپل ماشوم ته تی ورکړه همدغه ستا د ماشوم دپاره څنګه دي کافي دي نو که موږ تاسو د خپلو شوده ورکوونکو میندو خپلو ماشومانو خپلو کورنۍ ښه ملاتړ وکړو د هغې هغه رواني حالات هغې هغه ناروغتیاګانې هر څه موږ په نظر کې ونیسو په خپل وخت ډاکټر ته بوځو کلینیک ته بوځو نو موږ به د ډېرو بدو حالتونو نه ووځو او هغه پیسې چې په ډاکټرانو ته ځو او دوایانې په اخلو هغه به د هغو په صحت ولګوو او د هغو په تعلیم بیا ولګوو او د دې حالتونو نه به موږ چې شو اخلاص او هغه کومې مشورې چې تاسو ته په کلینیکونو او شفاخانو کې درکول کېږي ستاسو نه مې ډېره هیله ده چې هغو ته غوږ ونیسئ هغه څه یاد کړئ او هغه ویسئ په کلي او ټولنه کې نورو خلکو ته وښیوئ او دغه بد رواجونه او بد حالتونه چې دي زموږ د موږ دې حالت ته رسولي یو زموږ یې سوی تغذیې سره مخامخ کړي موږ یې ناروغیو سره مخامخ کړي تر څو د هغو مخه ونیسو او همدغه رواجونو ته د پای ټکی کېدو او په نوې او عصري حالت ته قدم کېدو او د هغې نتیجې وکړو استفاده وکړو. ډېره مننه د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر شفیق الله بابر چې په رڼا په لور ګردې میز کې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته خورا مهم معلومات وړاندې کړه دا وه زموږ د دې اونۍ د رڼا په لور ګردې میز تر بیا او بلې خپرونې چې زه او زما تخنیکي ټیم راځو په پاک او مهربانه خدای مو سپارو. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کرېښته ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان